دا ورځ خو مناویږي د 3 دسمبر دی ټیک ده خو لکه په دې باندې مونږ لکه خپله ورځ باندې منوهو نور چې لکه مونږ څه خبره لکه اوس کوو اوس د ویلچیر لکه یوزران چې زموږ سره دي د ویلچیر ډېډ باډۍ چې کومې پرتې دي هغلته مونږ ته کورونو ته نو مونږ ته خو یو اولنۍ خبره داسې ده چې دا د سپیشل پرسن ملګري یو خپې دي مونږ وایو چې یاره دې ته مونږ ته دا ولې اکسیسیبل شي لکه دا ویلچیر بل دا اکسیسیبل ځایونه چې کوم دي سرکاري ځایونه باندې چې کوم دي ما هسپیټل خبره وکړه د ایجوکیشن خبره مې وکړه چې په هغې باندې مونږ ته اکسیسیبل ځایونه وشي برابر شي چې زمونږ دا سپیشل ملګري چې دي دا خپه سہولیات باندې خپل ځای ته خپل رسایي دا چې ویلچیر یوزر کسانی نو نه زموږ هم داسې وس کېږي چې موږ پسې غرونو ته ګاډي وخېجو او ښکته راکوز کړو او نه چې کوم دی د ګورنمنټ چې کوم دی نو زموږ سره دومره سپورټ راکوي چې هغه کسان موږ ښکته راکوز کړو داسې چې په کوم دی یو اکټیویټي ضرورت دی د کم کسانو ویلچیر ماتې دي د کم سے کم 50-60 پورې ضرورت دی 50-60 جی جی بالکل دا به ان شاء الله وشي ښه ټیک شو ډېره مننه مهرباني شو سړی یادوم ان شاء الله بس تاسو سره ودري ټیک شو ټیک شو دا وخت به جی مونږ ډېر محترم ډېر معزز فخر لوردیر فخر پاکستان حاجی عبدالوهاب صاحب دا وخت ګوري د المروان فاونډیشن بانی د چیرمن دی حاجی عبدالوهاب صاحب هغه ډېر لوی کار شروع کړی په خیبر پښتونخوا کې بلکې بنګلادیش کې په نیپال کې بهر پسې هم ماشاءالله لاړو نو هغه هم د ویلچیرو ضرورت په بلوچستان کې یو پراته سیمه په اسمان د علاقه وه نو هلته مونږ زموږ چې کوم المروان فاونډیشن ټیم دی هغه لاړو او هغې ته یې ویلچیرې ډونیټ کړې فری اف کاسټ بلکې د دې ځینې پسې ویې وړې هلته یې ورته ډونیټ کړې نو دا ډېره ښه خبره ده نو دا زما د ضلعې خلک دي د لور ډېر خلک دي حاجي صاحب دا ستا د سیمې خلک دي ستا د ضلعې خلک دي نو ډېر نړیوالې ورځې دو مانځي خو دو سره څوک ودرېږي نه ځکه چې دا نیمګړي دي دا که په خپو برابر وي چې بیا به هر څه کېدی نو زه ورته گزارش کوم چې د 50 او 50 پورې چې کم ویلچیر د دې ضرورت دی او اشد ضرورت دی پوه شوې نو ضرور سره ودرېږي دا به د خپل نمبر هم شریک کړي نو انشاءالله بیا چې زموږ کوم ضلعي ډیویژن دفتر دی نو هلته به دو راشي دا به بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو فونډ سره جیات او رحمان تاسو ته هرکلی وي ډور دیر ته ملګری کې موجود یم دا وخت نن 3 تاریخ ته 3 دسمبر دی او چې کم سپیشل پرسن دی دا غو نن نړیواله ورځ ده دا منځلې کېږي نو په دې کې مختلف لوبې مو کړې دا دوه ګروپه دي یو د سټار په نوم دی یو فرینډ په نوم دی دلته یو پروګرام ارینج کړی دی او دوی پکې ماشاءالله لوبې موبې مو کړې دا د ډسټرکټ لوردیر چې څونه سپیشل پرسن دی خاص خلک دی نو نه نړیواله ورځ ده او دا ماضي دو سره به خبرې هم کوو او د دو په ستونزو په کڼه مو به هم خبرې کوو د دو چې کم صدر دي جنرال سیکرټري دی هغې سره به خبرې اترې کوو راځئ موږ سره اوسئ دا وخت اولني ګروپ له راځم چې کوم جنرال سیکرټري دی هغې سره به خبرې کوم السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ایگزیکټیو باډي ده جنرال باډي ده او نور عام ممبرشپ دی جی دا صرف تاسو په نړیواله ورځ راټولېږي که نه عموما هم راځئ تاسو نه چې د دې نه چې کوم دی هټ کار چې کوم دی زمونږ منتلي په بیس باندې میټینګونه کېږي د دې نه علاوه چې کوم دی نور داسې یا ډونرز دي یا چې کوم دی ان جي اوګان دي هغه مونږ سپانسر کړي نو د هغې په بیس باندې مونږ چې کوم دی خپل اکټیویټیز جاري ساتو دا راته ووایه تاسو خو ډېر تعداد رسه څونه دی تقریبا زموږ سره چې کوم دی خپل سټار ارګنایزیشن کې تقریبا د 200 نه زیات اباو کسان دي خو څه کسان داسې دي چې هغه د ستونزو په وجه باندې نه دي راغلي یو خو په غریزو علاقو کې پاتې کېږي چې د هغوی سره چې کوم دی پاسیبیلیټي نشته چې هغه مونږ ته راشي او بل دا چې ویلچیر یوزر کسان نو نه زموږ هم داسې وس کېږي چې مونږ پسې غرونو ته ګاډي وخېجو او ښکته راکوز کړو او نه چې کوم دی د ګورنمنټ چې کوم دی نو زموږ سره دومره سپورټ راکوي چې هغه کسان مونږ ښکته راکوز کړو داسې چې په کوم دی یو اکټیویټي ارینج کړو دا راته ووایه چې انتظامیه دله راغلې وه نن ستاسو خو نن نړیوالې خاص ورځ وه بالکل چې انتظامیه ای ډي سی صاحب راغلی او سپورټس افیسر راغلی او نور چې کوم دی د سیاسي کارکنان او چې کوم دی سیاسي لیډرز هم شپ راغلي څه مطالبې هم ورته کېښودې تاسو خو ورته کار مطالبې دی خو کار پرې نه کېږي د سر مونږ خو په مخه چې کوم دی هر ټایم چې کوم دی مونږ د ګورنمنټ نه د ایجوکیشن څومره چې ډپارټمنټ دی د دې نه علاوه چې کوم دی څومره ادارې دي د هغوی نه خو مونږ په مخه هر فعله چې کوم دی ډیمانډ مطالبه کوو د هر څیز مطالبه کوو خو هغه شان مطالبات نه پوره کېږي کار پې ولې نه کېږي کار کال ورته تاسو ږدئ نو بس کېدای شي چې دغه هم نشي ویلی په یوه اداره باندې مونږ هم دا تنقید نشو کولی کېدای شي د هغوی سره هم داسې څه پاسبل څه نه وي خو لکه په څه خبرې داسې دي چې هغه کوي هم نو
صحیح شو ځه ډېره مهرباني دا ولنې ګروپ چې ما سره خبرې وکړې او پروګرام روان دی دا د ډسټرکټ لوړ دیر چې څونه خاص خلک دی دلته راغلي دي لوبې هم پکې وکړي او خاص نړیواله ورځ ده دوی ماضي نن او انتظامیه والا هم راغله خو دا ول هر کال راځي خو کار پرې نه کېږي څنګه یې ورور تاسو ښه یې خیر دی جی. تاسو یې صدر یې او جی من صدر دا فرند افر خپل جگہ دیر لویا تا سره څومره کسان دي زما سره لګبګ تقریبا 350 رجسٹر دي تنظیم کې جی جی دا خو تعالی ډېر کم راغلي نن دا ولې نو سر جی دا خو چې کوم ای ډي سي صاحب موږ ته کوم فندینګ کله نه غړي زیات کم او دا خو کسان په غرونو کې دي په داسې کلو کې دي چې دا غو ترانسپورت خرچه چې کوم ده نو هغه موږ نه پټ کول کنه او دا راته چې کرکټ میچ پکې وشو جی جی بالکل د سٹار دا او د فرند افر پیج په مابین چې کوم دی نو کرکټ میچ وشو تاسو ګټ میچ تاسو وګټو تاسو سٹار والا غټلې او پیلا بیټینګ هغه وکړو او بیا کرکټ چې کوم دی 49 ټارګټ راکړو نو میچ موږ فرند افر پیج چې کوم دی نو ټرافیک ولا نم کلا ها څنګه په یو ور کې 15 منټه کې مو ته پورا کړ ها جی تاسو رنګ ته بیټسمن کې بالر یې موږ خو پکې بیټسمن او دغه پکې ټیم رانغه او هغه دوه مرګرو ته پورا کړ بس صدر سے بنا واړم خبر جاری ساتي جی جی نو هغه میچ موږ وګټلو کرکټ بارم کا تاسو کو جی نو د تاپی په اعلانات وکړه کنه خو وینر یې انتظامی خو داسې څه اعلانات نه دي شوي جی چې کوم زمونږ توقع او کوم احمد زیب سے چې کوم دی نو هغه ته موږ د 20000 روپو چې کوم دی هغه اعلانات جی جی بالکل راکړي دا راته تاسو چې کم کسان دي کنه 5 کوټي کا 2 کوټي غالبا پتی کار ولې نه کیږي نو سر جی دا به موږ د حکومت چې کوم واکمن دي دا غي د غفلت توجه چې هم نه کیږي او بل دیو ته هغه نظر چې کوم دی په معاشره کې او یا په سوسایټي